ننګرهار کې به سر له شنبې ورځ د بیړنیو ناروغانو پر مخ هم روغتیایي مرکزونه تړلي وي. په جلال آباد ښار کې روغتیا پالانو د جمعې په ورځ په یوه ناسته کې له 3 ورځو کاربندیز وروسته د دوی پر وړاندې د پرتو امنیتي ننګونو له کبله نه یوازې دا چې کاربندیز موده وغځوله، بلکې ترڅنګ یې د بیړنیو ناروغانو پر مخ هم له شنبې ورځ څخه د ټولو خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونو د تړلو خبر ورکړ. روغتیا پالان دا کوي چې په دغه ولایت کې ژوند خوندي نه دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دغه ولایت کې 3 روغتیا پالان وژل شوي، 15 بهر ته کډوال شوي، 15 تنه تښتول شوي او له 11 مخامخ باجګیري اخیستل شوي او سلګونه نورو ته ګواښونه موجود دي. په ننګرهار کې 4مه ورځ هم د روغتیا پالانو کاربندیز دوام لري. لا هم ټول درمل پلورنځي، خصوصي روغتیایي مرکزونه او کتنځایونه د ناروغانو پر مخ تړلي دي. دلته راټول شوي روغتیا پالان وایي ژوند خوندي نه دی او له ډېرې مجبورۍ نه یې د ولس پر وړاندې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. دوی نه یوازې دا چې سره له شنبې ورځ د دولتي روغتیایي مرکزونو د کاربندي زیاده کوي، بلکې ترڅنګ یې د بیړنیو ناروغانو پر مخ هم د خصوصي سکتور سربیره د دولتي روغتیایي مرکزونو د تړلو ګواښ کوي. د مودې را په دې خوا د ترور تهدیدونو، بمي کودنو او د باج اخیستنو په تړاو له اړونده مسؤلینو سره ناستې، عامه خبرپاڼې، مطبوعاتي کنفرانسونه، غونډې او لنډمهاله کاربندیزونه شوي. د ژمنو سره سره ملموسه پایله ځواب ویونکي نه ده. زما قدر ووژلی شي نو بیا به خدمات نور څوک کوي. نو د خپل قدرونو د ژغورنې په خاطر مو کاربندیز کړی دی. ولس حق لري شکایت او ګیله ولري. تر اوس مهاله پورې عاجل خدمات جاري وو او که دا غوښتنې مو روند او کوڼ حکومت چې ژر ته ژر اقدامات وکړي نو د دولتي روغتونونو کې به هم چې دغه وګړي پکې کار کوي د ولس بچیان بیا به هم خپل خدمات ځنډوي. روغتیا پالان دا کوي چې په دغه ولایت کې ژوند خوندي نه دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دغه ولایت کې 3 روغتیا پالان وژل شوي، 15 بهر ته کډوال شوي، 15 تنه تښتول شوي او له 11 مخامخ باجګیري اخیستل شوي او سلګونو نورو ته ګواښ موجود دی. تقریبا د 3 او شاوخوا قضیې چې کوم دي هغه د زموږ د روغتیا ټولنې سره چې ثبت دي، هغې نه علاوه چې امنیتي ادارو سره پیښې ثبت دي، هغه په سلګونو نورو واقعات دي. زمونږ تقریبا 15 شاوخوا کې د ډاکټر صاحبان، روغتیا پال کورنۍ غړي او خپل روغتیا پال کارکوونکي تښتول شوي دي. د 11 نه باجګیري مخامخ چې کوم د تښتول شوي او راخلاص شوي دي، 3 شهیدان مو ورکړي دي او زخمیان، او تر اوسه مهال 15 قدرونه د سیمې او د هیواد نه بهر تللي دي چې دا په تعصب سره د دې سیمې لپاره لویه ضایع ده. په همدې حال کې دوی خپلې یو شمېر غوښتنې چې له حکومت نه یې لرلې د یو پرېکړه لیک په لوستلو سره د یادې ناستې ګډونوالو او رسنیو سره شریکې کړې. مونږ ژر تر ژره د ننګرهار په ولایت کې د ټولو بېګناه وژل شوو وګړو او په ځانګړې توګه د شهید رنځوروال ډاکټر نوروز شینواري د قتل عاملین نیول او په قانوني محکمه کې محاکمه کول. دوم، له ولسمشر څخه په ملي بنسټونو کې د ننګرهار د مهمو ادارو د سیستم جوړښت او تصفیه، د غیر راجستر شوو سیم کارتونو عاجل بندېدل او په دولتي چوکاټ کې ظرفیت لوړونه غواړو. دریم، له مسؤلینو غواړو چې په دې اړوند ژر تر ژره د ولسمشر سره زموږ عاجله ناسته تنظیم کړي. څلورم، که وړاندیزونه مو ونه منل شي مجبور یو سر له سبا د سنبلې د میاشتې د 23 نیټې څخه به په عامې روغتیا روغتون، پوهنتون روغتون او بی فاطمه الزهرا روغتونونو کې د ټول خصوصي روغتیایي سکتور په ګډون روغتیا پال خپل عاجل خدمات هم بند کړي. خو ځایي خلک بیا د کاربندیز غځېدو نه یوازې دا چې اندېښمن کړي، بلکې ګڼ شمېر خلک چې ناروغان لري له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې له حکومته د یادې ستونزو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي. ولایتي اداره بیا په دې تړاو وایي. متاسفانه چې کومې پیښې شوي دي موږ هم خواشیني یو. هڅه کوو چې ستونزو ته رسیدګي وکړو. کاربندیز د حل لاره نه ده. هغه غوښتنې چې دوی کړي دي موږ د رسیدګۍ په موخه هڅې پیل کړي دي.
هم مرکزي ادارې سره چې د دوی غوښتنې واوریدل شي او هم په ولایتي کچه څومره چې زموږ توانمندي ده، ولې بیا هم زموږ ټینګار او هڅه همدا ده چې په روغتیایي برخه کې موږ کاربندیز ونه لرو، خلکو ته خدمات وړاندې کړو. که څه هم له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې روغتیا پالانو په کراتو د امنیتي ستونزو او ننګونو له امله کاربندیز کړی و، خو دا ځل کاربندیز یې وروسته له هغې پیل کړ چې د ډاکټرانو اتحادیې رئیس ډاکټر نوروز شینواری په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو.